د ځوانانو راډیو قدرمن اوریدونکو او لیدونکو سلامونه. هیله ده چې روغ او صحتمند به یاست. یو ځل بیا تاسو ته د مخامخ له ځوانانو خپرونې ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله یم چې د خپرونې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. نن په خپرونه کې راسره عرفان الله شرفزوی د افغاني سره میاشتې ویاند دی. جناب شرفزوی صاحب سلامونه او وخت مو بخیر. ژوندي اوسئ، الله عزتمند لره. کور مو ودان. د خپرونې په لړ کې به عزیزانو د اړوند ادارې د ننګونو او لاسته راوړنو په اړه انشاءالله خبرې اترې ولرو. هیله ده چې تاسې هم له موږ سره تر پایه پاتې شئ. هېرېدنې وي د معمول په څېر په خپرونې کې راسره درانه محصلین هم حضور لري او د خپرونې په وروستۍ برخه کې به زموږ د میلمه څخه ځینې پوښتنې ولري. هیله ده چې راسره ملتیا وکړئ. شرفزوی صاحب، لومړۍ پوښتنه په دې ډول غواړم له تاسو وکړم چې مهمو لاسته راوړنې مو په دغه یو کال کې څه وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، افغاني سره میاشت یوه مرستندویه او خیرپاله ټولنه ده چې په ډیرو برخو کې خدمات عرضه کوي، خو مرکزي برخې د روغتیا برخه او د طبي او غیر طبي آفاتو له امله زیانمن شوو وګړو ته مرستې رسول دي. په تیر یو کال کې افغاني سره میاشت په دې وتوانېده چې له 15 میلیونو څخه زیاتو وطنوالو ته روغتیایي خدمات عرضه کړي او د دې ترڅنګ له 2,70,000 کورنیو سره د خوراکي توکو، غیر خوراکي توکو او ځینو نغدي مرستې ترسره کېدو ته یې ورسوي چې دا د افغاني سرې میاشتې په ټول تاریخ کې تر ټولو زیاته مرسته وه. یعنې د تیر کال په پرتله که موږ یوازې د خوراکي او غیر خوراکي توکو او د نغدي مرستې د ویش برخه راواخلو، نو د تیر کال په پرتله 2.5 برابره زیاته مرسته افغاني سرې میاشت ترسره کړې. همدا ډول د روغتیا برخه کې هم همدا زیاته برخه شوې. ترڅنګ یو څه چې افغاني سرې میاشتې په تیر کال کې وکړی شو، وروستۍ لاسته راوړنه ده، هغه په ټول هیواد کې د 28 ګرځندو روغتیایي مرکزونو، نوو روغتیایي مرکزونو ایجاد دی رامنځته کول دي او ترڅنګ یې په راروانو څو ورځو کې په ټول هیواد کې د شاوخوا 50 نوو روغتیایي مراکزو ایجاد دی چې دا هم د افغاني سرې میاشتې په تاریخ کې یوه ستره لاسته راوړنه چې ویې کولی شي په یو کال کې د شاوخوا 80 روغتیایي مراکزو لپاره زمینه سازي وکړي او په هیواد کې رامنځته شي. د دې ترڅنګ د روزنې او د ښوونې برخه هم هغه څه دي چې په دغه تېره موده کې افغاني سرې میاشتې ښه لاسته راوړنه ګڼلی شو. په دغه برخه کې افغاني سرې میاشتې په هیواد کې 36 روزنیز او ښوونیز مراکز فعال کړه او هغه په کار واچول چې د هغې له لارې اوس هیوادوالو ته زیات خدمات عرضه کیږي. ځینې نورې هم جزي برخې شته، خو دغه سترې لاسته برخې دي او په آینده کې ځینې پلانونه چې په پام کې نیول شوي، دا هم موږ لاسته راوړنې ځکه بولو چې پلان شوي دي. افغاني سرې میاشتې دوی لپاره بودیجه ځانګړې کړې ده او په لار به اچول کېږي. ځینې نور داسې موارد هم دي چې په لار اچول شوي دي خو اوس ابتدایي مراحل دي، لکه د سوالګرو پروسه چې په ټول هیواد کې به دغه وروسته پراخیږي. سمدستي په پلازمینه کابل کې ده چې افغاني سرې میاشتې 2,500 وګړو ته هره میاشت د 2,000 افغانیو مرسته پیل کړې ده. د هر سوالګر کورنۍ هر فرد ته مرسته ورکوي چې دغه هم د افغاني سرې میاشتې یوه ښه لاسته راوړنه ده. کور مو ودان. انشاءالله چې قدم په قدم به مخته ځو. دغه د روغتیایي مراکزو یادونه مو وکړله، دا مشخص ډول کې یادونه وکړئ په کوم ولایتو کې او ولې جوړ کړي دي. مثلا اشد ضرورت چې په کوم ساحو کې په هماغه ځای کې جوړ شوي دي که په نور ځای کې؟ بالکل، چون هر اداره یو ارزونه لري، ګوري چې خپل خدمات عرضه کوي وړ دي که نه دي وړ، او چې کوم خدمات عرضه کوي په همغه سیمو کې دي چې د اړتیا ورته وي که نه. افغاني سرې میاشتې چې له دې وړاندې 1.5 روغتیایي مراکز درلوده په سیمو کې، د ارزونې پر اساس ځینې ولایتونو کې ځینې سیمې او ځینې ولسوالۍ داسې ولیدې چې باید هلته خدمات عرضه شي. د افغاني سرې میاشتې هوډ دی چې په هیواد کې په کم تر کمه په هرو 2 ولسوالیو کې یو روغتیایي مرکز ولري، خو دا مهال یې نه لري، کم لري، 1.5 لري او دغه شاوخوا 22 نور ایجاد شو او په نږدې راتلونکي کې به نږدې 50 نور ایجادېږي. دا هغه سیمې وي چې افغاني سره میاشت دغه خپل هوډ ته نږدې کوي. یعنې په ځینو ولسوالیو کې چې اړتیا ډېره وه، لرې پردې سیمې وي، په جنوبي ولایتونو کې، په ختیځو ولایتونو کې، په ځینو شمالي ولایتونو کې اړتیا ډېره وه او هلته روغتیایي مراکز نه وو. نو افغاني سرې میاشتې دې ته لومړیتوب ورکړ، دغه روغتیایي مراکز یې د خپلې هغه ارزونې او د اړتیا د لومړیتوب پر اساس رامنځته کړي. ډېره زیاته مننه. د خبرونو د خبرو په لړ کې هم دې ته هم اشاره وکړه چې نقدي مرستې هم تاسو کړي دي. د کومو اقشارو سره تاسو نقدي مرستې کړي دي؟ سره میاشت چون د طبي او غیر طبي آفاتو
له ځپل وګړو سره چې مرستې کوي ډېرې برخې دي، خو زیاتې مرستې چې کوي هغه له سیلاب ځپلو سره، له زلزله ځپلو سره، له وچکالۍ ځپلو سره. په تېر کال کې له ځینو نورو خلکو سره هم مرستې وشي، ځینو نورو اړمنو خلکو سره، خو ډېری له دغه وګړو سره وي. کوم ځای کې چې وچکالۍ خلک ځپلي دي، د هغوی فصلونو ښه عاید نه دی ورکړی، هغوی اړ وو چې یو څه ترلاسه کړي. دوی ته افغاني سرې میاشتې نغدې مرستې رسولي دي. په پکتیکا او خوست ولایت کې زلزله وه، همدا ډول په کونړ او نورستان او ننګرهار ولایتونو کې زلزلې ځینې کورونه ونړول. دلته اړتیا وه چې دوی ته موږ نغدي مرستې ورکړو تر څو هغوی خپل کورونه پرې ترمیم کړي، ځینې اړتیاوې پرې پوره کړي. دوی ته زیاتې نغدي مرستې ورسول شي چې دا مهال هم په پکتیکا او خوست ولایتونو کې افغاني سره میاشت دوی ته د کورونو د ترمیم او جوړښت لپاره نغدي مرستې ویشي. اوس په تېره اونۍ دغه مرستې پیل شوي دي. او د دې ترڅنګ چې کوم خلکو کورونه سیلابونو ځپلي وو، ړنګ کړي وو، یا د دوی باغونه یې خراب کړي، د دوی ځمکې خرابې کړې وې، هغوی ته هم نغدي مرستې ورکول شوي دي او دوی ته به نورې نغدي مرستې هم ورکول کېږي. کورمادان ډېر زیاته مننه. معمولا اوس که ووایو چې دغه په نقدي مرستو کې یا دغه کومکونو کې فساد یو ډول عام مسله ګرځېدله ده په هیواد کې. څه شفافیت ستاسو په دغه کومکونو کې موجود دی؟ یعنې تاسو څومره خلکو ته ډاډ ورکوئ کوم کومکونه چې تاسې توضیح کوئ دا مستحق خلکو ته ځي؟ یو څه چې افغاني سره میاشتې ځانګړتیا ده او افغاني سره میاشتې په خپله لمن کې لري او نورې خیریه ټولنې تر ډېره نه لري، هغه د افغاني سرې میاشتې رضاکاران او د پراخ رسمي تشکیل شتون دی. افغاني سره میاشت له 2,500 څخه لوړ رسمي تشکیل لري او همدا ډول په ټول هیواد کې له 20,000 څخه زیات رضاکاران لري. دا هغه څه دي چې له نورو خیریه ټولنو سره د افغاني سرې میاشتې یو امتیاز او یوه ځانګړتیا رامنځته کړې ده. شته دغه مشکل شته چې مرستې اړمنو ته نه رسیږي، یو ډول خیانت پکې ترسره کیږي، خو ځکه ترسره کیږي دا هغه خیریه ټولنې دي چې دوی خپل رضاکاران نه لري، په هیواد کې یو قوي تشکیل نه لري. دوی چې کله سیمې ته خدمات عرضه کوي هلته مرستې لیږي، د دوی مشکل دا وي چې څوک نه وي ورسره، نو دوی د کلي له ملا امام څخه، د کلي له ملک څخه، د کوڅې له مشر څخه یا د سیمې له یو بل بارسوخه چا څخه مرستې لپاره لیست غواړي چې موږ ته خلک راوپېژني. خو افغاني سره میاشت دا کار نه کوي. دوی خپل رضاکاران لري، دوی خپل 2,500 تشکیل لري، له 2,500 څخه لوړ. دوی هرې سیمې ته، هر کور ته خپل کس لیږي، له هیڅ چا څخه لیست نه اخلي، له هیڅ چا څخه کوم داسې څه نه غواړي چې د هغې پر اساس دوی مرسته وویشي. په خپله ځي کور تثبیتوي او له هغې وروسته د اړمنو له تثبیت وروسته له هغوی سره مرسته کوي. شته په نورو ټولنو کې موږ نشو ردولی، په افغاني سره میاشت کې دغه شفافیت بشپړ موجود دی. یعنې زه ویلی شم چې په تېر یو کال کې به په افغاني سره میاشت کې هیڅ چا دغسې یو خیانت نه وي کړی، ځکه یو لامل بل هم د دې باعث شوی چې شفافیت شتون ولري چې د دوی د رضاکارانو د خپل رسمي تشکیل پر اساس د سروې او توزیع ترڅنګ وروسته له دې نه چې یو دوی خدمات عرضه کړي، د ارزونې ټیمونه ځي سیمې ته، هره کورنۍ جدا جدا ګوري چې آیا همدغه کورنۍ اړ وه چې مرسته ورته ورسېده که نه وه. که احیانا داسې کورنۍ ثابته شي چې هغه اړ نه وه او مرسته ورته رسېدلې وي، نو خامخا په جدول کې ثبت ده چې دغه کورنۍ ثبت کړې چا وه، کوم رضاکار ورغلی او کوم د سرې میاشتې د تشکیل نه هغه رسمي کارکوونکی ورغلی، که ثابته شي هغه له دندې منفی کېږي یا د هغه رضاکارۍ چې کوم حقوق دي هغه یې سلبیږي. نو هر کارمند کوشش کوي تر نهایي حده چې خپل دغه حقوق له لاسه ورنه کړي، نو ځکه شفافیت په نظر کې نیسي. ډېره مننه کوم. یو بله موضوع هم که د لیدونکو اورېدونکو ته روښانه شي هغه دا چې په دې تېر یو کال کې تاسو د کوم ولایت سره او د کومې پیښې سره ډېر زیات کومک کړی دی؟ ډېره مرسته د پکتیکا او خوست ولایت کې له زلزله ځپلو سره وه چې هغې خلکو هر څه له لاسه ورکړي وو. ژوند یې له لاسه ورکړی و، کور یې له لاسه ورکړی و، عاید یې له لاسه ورکړی و، معاش یې له لاسه ورکړی و، ځمکه له لاسه ورکړې وه. افغاني سرې میاشتې په اوله کړۍ کې له هر چا لومړی وکولی شو، یعنې شپه لا ختمه شوې نه وه چې د افغاني سرې میاشتې د ژغورنې ټیمونه سیمې ته ورسېدل، هغه اجساد چې د خاورو لاندې شوي وو، هغه ټپیان چې باید روغتونونو ته لیږدول شوي وو، اجساد یې له ځمکې راوایسته، د ټپیانو لپاره یې سیمې ته د روغتیایي ټیمونه ولیږل، د روغتیایي ټیمونو په فعالیتونه یې وکولی شو، هغوی ته مرستې ورسوي، ښځینه ډاکټرانې سیمې ته ورسولې تر څو هغه د ښځینه وطنوالو مرسته وکړي. له دې وروسته بیا د دوی هیڅ نه و، ان دوی اوبه نه لرلې، سمدستي افغاني سرې میاشته دوی ته اوبه ورسولې، پاکې اوبه، دوی ته یې توده ډوډۍ ورسوله چې دوی یې وخوري. ورپسې دوی ته خیمې او هغه توکي چې لازم توکي دي په لومړني قدم کې هغه ورسېده، ورپسې بیا خوراکي توکي ورسېده چې وریجې، وړۍ، کوم څه چې دوی ورته اړتیا وي. دا هغه څه و چې موږ باید کړي وای.
او په پراخه کچه دغه هر څه وشو ځکه دا د هغه شپو کې د افغاني سرې میاشتې کاري لومړیتوب زیاتې مرستې ورسولې، ورپسې دوی ته نغدي مرستې وي. عموما په دغه د زلزلې په برخه کې افغاني سرې میاشتې پراخه او ډېره زیاته مرسته وکړه، هم نغدي او هم د توکو. ورپسې بیا په هیواد کې په 40 ولایتونو کې د سیلابونو راتللو چې دغه سیلابونو هم زیاته خساره زموږ دویم پوښتنه هم د سیلابونو وه. په سیلابونو کې مو په کوم برخو کې خلکو سره مرسته وکړه او مشخص ډول کې دا ونه وشي په کوم ولایت کې ډېره مرسته وشوه؟ ډېره مرسته عموما په لوګر ولایت کې په خوښۍ ولسوالۍ کې وشو، هغه د سیلابونو زیات تاوان نه وړول. ورپسې هم په میدان وردګ او ارزګان او زابل او قندهار ولایتونو کې وه، په دې کې هم زیات تاوان نه واوښته. په ننګرهار ولایت کې او په پروان ولایت کې په سیاګرد او په شینوارو په ولسوالۍ کې زیات زیانونه واوښته. دوی ته کوم څه چې لازم ورسول شو، غیر خوراکي توکي، خوراکي توکي، دوی ته نغدي مرسته هم پیل شو چې په تدریج ورکول کېږي. 2 ورځې وړاندې هم په لوګر ولایت کې د خوښۍ ولسوالۍ هغو کورنیو ته چې کورونه ړنګ شوي وو نغدي مرسته ورکول شو. ډېره زیاته مننه. که شرف زوی صاحب بله پوښتنه به دا وي چې را روان ژمی دی او د ژمي لپاره افغاني سره میاشتې څه تدابیر په نظر کې نیولي دي؟ افغاني سره میاشت چې کله هم فعالیتونه ترسره کوي له وخت وړاندې حالات ارزوي. ژمی را روان دی، افغاني سرې میاشتې را روان ژمي ارزونه کړې ده. یو هغه عادي مرستې دي چې افغاني سره میاشتې په ټول هیواد کې اړمنو ته رسوي. یو نورې پلان شوې مرستې دي. افغاني سرې میاشتې د ژمي لپاره 80,000 کورنۍ سره د مرستو پلان جوړ کړی دی چې دا به په ژمي کې هیوادوالو ته رسوي. ډېری په هغه سیمو کې دي چې هلته به د واورو ورښتونو له امله لارې تړل کېږي. نو افغاني سرې میاشت هغه خپلو ولایتونو ته مرستې رسولي دي چې کله هم ضرورت شي سمدستي به په هغه ساحه کې وشي. د دې ترڅنګ د اسلامي همکاریو د سازمان مرستې دي چې 70,000 کورنیو ته هغوی ژمنه کړې ده چې دا به هم په افغاني سره میاشت په را روان ژمي کې وشي. خو تر ډېره تمرکز په نغدي مرستو هم شته چې په را روان ژمي کې به خلکو ته نغدي مرستې وشي. ممکن داسې وشي چې یوه لاره بنده وي، د موږ مرستې هم هغه ولسوالۍ ته نه رسېږي، نو موږ کولی شو چې دوی ته نغدي مرسته ورسوو. بیا په کلي ولس کې د دوی خپل دوکانونه شته، کولی شي په دغه نغدي مرسته له دوکانونو نه خریداري وکړي. ډېره زیاته مننه. د زړه په څوري باندې چې کوم ماشومان اخته دي، پخواني تیر نظام کې هم دغه ماشومان د افغاني سرې میاشتې لخوا بهرنۍ هیوادونو ته د تداوۍ لپاره لیږدول کېدل. تېره ورځ هم تاسې په ځینو ماشومانو فکر کوم تعداد یې 56 که 54 ته رسېده، هغه تاسې ولیږل. دا مو کوم هیواد ته ولیږل؟ د دې د جذب پروسه څنګه ده او کوم کسان یا کوم ماشومان چې دغه تعداد څخه پاتې دي، مطمئنا په افغانستان کې دوی تعداد به ډېر وي، دوی لپاره بیا څه پلان لرئ؟ افغاني سره میاشت د ماشومانو د روغتیا په برخه کې په 3 برخو کې کار کوي. هغه ماشومان چې عمرونه له 1 کال څخه تر 11 کلونو پورې وي او زړونه سوري وي، په دې برخه کې هم فعالیت کوي. د دې ترڅنګ د هغو ماشومانو چې هډوکي مات وي، بیرته سم نه وي کوشیر شوي، یا پوستکی سوځېدلی وي، په هیواد کې بیرته د دوی پوستکی عادي حالت ته نه ګرځي که څومره هم درملنه وشي. په دغې برخو کې خدمات عرضه کوي. له 1 کال وړاندې نورو هیوادونو ته هغه ماشومان چې زړونه سوري وو دا لیږدول کېده، هند ته، چین ته. لامل یې هم په هیواد کې دننه د دغسې ډول ناروغانو د درملنې د ظرفیت کمی و، روغتونونو نشو کولی. اوس الحمدلله دغه ظرفیت په هیواد کې دننه شته. افغاني سرې میاشتې دغه لړۍ چې نورو هیوادونو ته به ماشومان لیږدوي، هلته به یې تداوي کوي، دغه یې په دې تبدیله کړی چې دننه په هیواد کې په خپله د دوی درملنه وشي. په تېرو 3 میاشتو کې افغاني سرې میاشتې په پلازمینه کابل کې 5 سترو روغتونونو ته نږدې 300 هغه ماشومان ورمعرفي کړي دي چې زړونه سوري دي. د دوی ټول مصارف چې له 1000 امریکایي ډالرو څخه به تر 2.5 امریکایي ډالرو پورې وي د یو ماشوم، دا د افغاني سرې میاشتې په غاړه ده چې دوی به دغه لګښت ورکوي. او دغه پروسه په داخل د هیواد کې شروع شوې. خو ترڅنګ چون د پاکستان الخدمت خیریه بنسټ هم غوښتنه کړې وه د یو تړون پر اساس 19 ماشومان پاکستان ته هم لیږدول شوي چې دغه بهیر به همدغسې روان وي. کله چې 19 ماشومان له تداوۍ نه وروسته هیواد ته راوګرځي، نو نور ماشومانو پاکستان ته لیږدول کېږي چې الخدمت خیریه بنسټ یې هلته تداوي کړي. ترڅنګ د ماتو هډوکو او سختو سوځېدلو ماشومانو پروسه ده. دغه پروسه له نږدې 15 کلونو څخه افغاني سره میاشت په آلمان کې یوه خیریه ټولنه ده چې د سولې کلی نومیږي، له هغوی سره د یو تړون له مخې ته وړي. تر اوسه په دغه 15 کلونو کې 4900 ماشومان آلمان ته لیږدول شوي دي او بیرته هیواد ته راغلي دي، تداوي شوي دي. روان کال کې افغاني سرې میاشتې یو ځل هغه ماشومان چې 1 کال وړاندې تللي و بیرته هیواد ته راګرځولي، ورپسې 8 ماشومان نور
المان هیواد ته ولېږدول چې هلته درملنه شي او سبا به 450 نور ماشومان چې هډوکي یې مات دي او په اور سوځېدلي د همدغې تړون پر اساس المان هیواد ته په هغه الوتکه کې لېږدول کېږي چې دغه 8 ماشومان چې 6 میاشتې وړاندې موږ لېږدولي وو هغه راشي. دغه پروسه لکه مخکې مې چې ویل 15 کلونو روان ده او همدغسې به عادي وي، خو ډیره شفافه ده. شفافه په دې ده چې هغه ماشومان چې زړونه یې سوري وي دا څو ځل، یو ځل نه، 2 ځل نه، څو ځل معاینات د دوی کېږي تر څو ښه دقیقه شي. بیا د دوی لپاره کټګورۍ په نښه شوي دي، A کټګوري، B کټګوري، C کټګوري. هغه ماشومان چې په A کټګوري کې راشي او د مرګ ګواښ ورته متوجه وي هغوی په لومړي قدم کې د هغوی عملیات کېږي، کوم چې په B کې دي په دویم کې او کوم چې په C کې دي هغه په دریم کې. همدا ډول د المان ته لېږدول کېدونکي ماشومان هم دي چې هغه لومړی ځل د افغاني سرې میاشتې د روغتیا پالو له لوري تثبیتېږي، په دویم ځل بیا د المان د روغتیا پالو ډاکټرانو له لوري تثبیتېږي. انتخاب چې کوم ماشوم به وړل کېږي او کوم به نه وړل کېږي د المان د ډاکټرانو په لاس کې. دلته ډاکټران پکې دخیل نه دي؟ بلکل، دوی یوازې په لومړي قدم کې هغه خلک ورته مخې ته کوي چې ډېر سخت سوځېدلي وي، خو وروسته په هغوی کې چې چاڼ کوي او په هغوی نه انتخاب کوي دا بیا د المان د ډاکټرانو په لاس دی چې دا پروسه نهایي زیاته شفافه ده. پرون هم چې کله د ماشومانو د معرفۍ مراسم و په هغې کې ټولو د دوی پیوځانو په ډېر باور سره ویل چې دا پروسه نهایي زیاته شفافه وه. هغه خلک چې لږ کم مشکل ورته پیښ و هغوی نه دي نیول شوي، هغه چې زیات سوځېدلي دي هډوکي زیات مات دي هغه په دې پروسه کې نیول شوي. اوس دا مهال په ټول هیواد کې 10,433 ماشومان دي چې زړونه سوري دي او له افغاني سرې میاشتې سره ثبت دي. مونږ فکر کوو چې د دې 2 برابره نور به هم وي چې له سرې میاشتې سره نه دي ثبت. افغاني سره میاشت کوشش کوي چې دغه ټولو ته رسیدګي وکړي او دغه ټولو ته درملنه وکړي. یو څه چې افغاني سرې میاشتې د دې ناروغانو په اړه په پام کې نیولي، په کابل کې د یو 50 بستریز روغتون جوړول، روغتون جوړ شوی دی. د دوی لپاره چې کوم امکانات دي، کوم توکي دي، د هغې هڅه روانه ده چې ډېر زر وپلورل شي او دلته په خپله د موږ خپل ډاکټران او ځینې ډاکټران به له خارج څخه راغوښتل کېږي. دغه ټول مصارف به ټولو پروسه به د افغاني سرې میاشتې په خپل لاس مخې ته وړل کېږي او دغه ماشومان به دلته په خپل عملیات کوي. یعنې دا کوم ماشومان چې لاړل دوی به هلته 6 میاشتې وخت تېروي؟ بلکل، دا خو هغه ماشومان دي چې هډوکي مات دي یا سوځېدلي. دلته چې په داخل کې به بیا موږ د دوی تداوي کوو او شفاخانه به ورته خلاصوو، دا هغه ماشومان دي چې زړونه یې سوري دي. تاسو صرف د المان هیواد سره دغه د کومک او همکاري او قرارداد لرئ که د نور هیوادونو سره؟ او که د نور هیوادونو سره دا امکان لري، امکان شته دی چې ګاونډ هیواد مثلا ایران، پاکستان، دوی هم د طبابت په برخه کې مخکښ هیوادونه دي، کیدای شي دوی سره هم تاسې ځینې قراردادونه ولرئ چې دغه زموږ هیوادوال هلته لاړ شي د روغتیا لپاره؟ بلکل، د موږ لمن د هر چا لپاره، غېږ د هر چا لپاره پراخه ده. په دې باره کې موږ له څو هیوادونو سره غږېدلي یو، له قطر سره، له ترکیې سره، ان د امریکا هیواد د زکات خیریه بنسټ سره په دې باندې خبرې شوي دي چې دغه د موږ ناروغان هغه هیوادونو ته انتقال شي، د دوی ډاکټران راشي یا کم تر کمه په دې برخو کې مرسته وکړي. په دوی کې ترکیې او قطر دننه په هیواد کې افغاني سرې میاشتې د روغتیا په برخه کې پراخ لاس ورکړی دی چې د افغاني سرې میاشتې مرستې کوي. قطر به په را روان څو اونیو کې په ټول هیواد کې د سترګو په امراضو اخته ناروغانو درملنه پیل کوي چې د دوی شمیر زرګونه دی، د زرګونو ناروغانو درملنه به کوي. همدا ډول ترکیه هم په دغه برخو کې خدمات ته راوړاندې کیږي. موږ په ګاونډیانو باندې هم، په نورو هیوادونو باندې هم تل غږ کړی چې په دغه برخه کې مرستې ته راوړاندې شي، چون دغه د روغتیا برخه ډیره پراخه ده، اړتیا ډیره زیاته ده. په هیواد کې ډیر ماشومان او ډیر لویان دي چې روغتیا ته ضرورت لري او دوی ناروغان دي چې باید تداوي شي. نو ځکه موږ توقع لرو ځینې ژمنې هم شوي دي، ځینو هیوادونو موږ سره ژمنې کړي چې د روغتیا په برخه کې به له موږ سره مرستې کوي. کورموادان ډیره زیاته مننه کوو د خپل دغه د افغاني سره میاشتې د بودیجې په اړه کې یادونه وکړئ. څومره بودیجه تاسو ته د دولت د خوا نه درکول کیږي، نه درکول کیږي، او بهرنۍ مرستې دا سره څومره دي؟ د افغاني سرې میاشتې د بودیجې 3 اړخونه دي. یو اړخ د دولت له لوري دی، هغه په دې معنا چې افغاني سره میاشتې یو مستقل نهاد دی، ټول چارې په خپله تنظیموي، په خپله یې مخې ته وړي. دولت د افغاني سرې میاشتې په امورو کې مداخله نه کوي. نه که چېرته اضطراري حالات پیښ شي، یو شریک فعالیت ترسره کوي لکه د زلزلې په برخه کې، د سیلابونو برخه کې، خو له دې وراخوا شریک فعالیتونه هم نه ترسره کوي. خو دا د نظام احسان دی له ډېر وخته چې افغاني سرې میاشت ته له ګمرکاتو څخه د عایداتو 2% ورکوي، چې دا د افغاني سرې میاشت لپاره یو غټ عاید دی. همدا ډول له پاسپورت څخه ځینې عاید ورکوي، له ځینو نورو مواردو څخه هم.
ترڅنګ نړیوال خیریه بنسټونه دي، نړیوالې ملي ټولنې دي، دوی افغاني سرې میاشتې ته مرستې ورکوي چې افغاني سره میاشت هغه مرستې سیمې ته رسوي. او دریم اړخ یې د خیرپالو وګړو مرستې دي چې افغاني سرې میاشتې تسلیموي، افغاني سره میاشت دوی مرستې په شفاف ډول خلکو ته رسوي. ډېره مننه. د شفافیت په اړه بیا هم غواړم له تاسو وپوښتم چې په تېره ادارې کې هم موږ شاهدان یو، خیر د تېرې ادارې به اوس یادونه نه کوو. تاسو اوس د شفافیت په برخه کې څومره تضمین ورکوئ خلکو ته چې ستاسو اداره شفافه ده؟ 100%. ځکه دلته اوس هغه څه نه دي حاکم چې شفافیت نه پیژني یا د شفافیت لپاره کار نه کوي. دلته اوس ټول خلک د شفافیت لپاره ځکه کار کوي چې اوس هر څوک دغه درک زیات لري، دغه وضعیت بیخي زیات داسې یو حالت ته رسېدلی دی چې موږ په هره کوڅه کې یو بېوزله وینو، په هره کوڅه کې یو سوالګر وینو. نو د موږ احساس دغسې دی چې باید بشپړ شفافیت وي. دویم د ارزونې کوم ټیمونه چې رامنځته شوي دي له هغوی څخه په اصطلاح د رضاکارانو د کارمندانو ویره د دې باعث شوې ده چې شفافیت رامنځته شي. دریم مخکې داسې کیدای شو چې په شفافیت نه وي، 3-4 نفر لاسونه سره پټ کړي او ځینې مرستې ګډې وډې کړي. اوس داسې نه ده. اوس د دولت لخوا هم دغسې کیږي چې دغه هر څه ډېر په شفاف ډول ارزول کیږي. د افغاني سرې میاشتې مرستې ارزول کیږي چې چیرته خو بغلا کیږي نه. داسې هېڅ کوم موارد نه دي راغلي تر اوسه چې داسې دي شوي. افغاني سره میاشت مخکې لکه ما چې وي چې د کوم بل چا په لاس باندې نه مرستې ویشي نه یې تنظیموي، په خپله ویشي، په خپله یې تنظیموي او په خپل منځ کې یو داسې کاري چوکاټ رامنځته کړی دی چې دغه مرستې په شفافیت وویشل شي. کور موده. ډېره مننه. درنو کتونکو او اورېدونکو، د خپرونې په دې برخه کې موږ سره چې کوم محصلین دلته په خپرونه کې شتون لري دوی ته به وخت ورکو او دوی به هم ځینې پوښتنې د درانه مېلمه څخه وکړي. محصلین عزیز، سوالی که دارین میتونین از مهمان برنامه بپرسین. سلام، وقت احمد و صبح بخیر. امیدوارم خوب جور صحت سلامت باشین. شرفزای صاحب محترم، سوالم از شما است که راجع به کلوپ رضاکارانه که در پایتخت است، به خصوص پایتخت، در 6-8 ماه اخیر بیشتر از 500 رضاکار جذب شده، ولیکن تا اکنون در یک برنامه که در ولایات باشه یا در پایتخت از اینا کار گرفته نشده. در صورت که رضاکارها جذب شدن، کارتایشان در دستشون، سندایشان در دستشون، چه زمان از این رضاکاران استفاده میشه به خاطر کارهای رضاکارانه؟ تشکر. بسیار خوب سوال بود، چون ما رضاکاره که وقتی که جلب میکنیم به او بسیار زیاد وقت میتم که او خوب ترینینگ بکنه و چیزی که باید او آموزش بگیره او باید خوب زیاد ترینینگ شوه، یک چیزی بفهمه. 5 ماه و 6 ماه بسیار کم وقت است که یک رضاکار نمیتونه دقیق وقت با مو چیزی که ما میخوایم بفهمه. یعنی ما به او در بخش نجات درس میتم، ترینینگ میتم. این بخش نجات بسیار وسیع است. از زلزله چه رقم مردم را نجات میتین، از سیلاب چه رقم نجات میتین، از برف چه رقم نجات میتین. زیاد موارد هستند که وقت میگیره، زیاد وقت میگیره و وقتی کسی ظرفیتش نباشه، ارتقایش نباشه، نمیتونه که در جای خدمات خوب عرضه بکنه. چون ما امیال رضاکار داریم، این نوع که جلب میشه ما در کوشش هم سریعانه بسیار زیاد کار بکنیم. یکی وقت کار داره که کار سر زیاد شو، از این خاطر ترینینگایش جریان داره، تا ترینینگایش ختم نشده. هر وقت ترینینگایش ختم شد بعد از اون به خدمات عرضه میشه. بخشین شرفزای صاحب محترم، ما هدفم از کسایی بودن رضاکاران که ترینینگشان تمام شده و فعلا آماده کار و رضاکارانه هستن و مدت 6-7 ماه میشه که بعد از ترینینگ در خانه شدن و همواره در گروپ چت واتساپ که از طرف رضاکاران آماده شده همیشه یادآور میشن که ما اگر جذب شدیم و اگر آماده هستیم فعلا در خانه هم ترینینگ های ما تا فراموش ما میشه، چون نه برنامه‌ای برشان گرفته شده و نه هم ازشان استفاده میشه. بله، رضاکار نفر می باشه که وقت یک جای حادثه میشه، یک وقت برش ضرورت میشه، او باید برابر با سیستم رضاکارانه. در مرکز ایتو کدام حادثه با میان نامده در ولایت ما کوشش داریم که رضاکار در امو ولایتی که باشه در موجه مصروف شود، به دیگه ولایت در وقت انتقال بکنیم که اوجه حادثه بسیار کلان باشه. مثل در پکتیکا که حادثه زلزله بود، از 14 ولایت ما نفرا را جمع کردیم بردیم. حالی که در مرکز تو یک قضیه نیست، ما مجبور هستیم که رضاکارا در خانه خود باشه. هر وقت که ضرورت شد باز طبق طرز العمل ما سرش برش میگم که بیاین اوج خدمات خود عرضه بکنید. شکر. سوال بعدی. سلام، وقت بخیر. عزت الله سماسم. پرسشم از شرفزای است که در بعضی ولایت ها
ولایت های دوردست مراکز صحی وجود نداره و مردم با این مشکلات های زیاد شده و چی برنامه ها و چی پلان هایی را دارید؟ آیا بازدیدی شده مراکز صحی؟ در رابطه با مراکز صحی که در قریه و قصبات ما نیاز داریم، بالاخره چه زمانه برش رسیدگی میشه؟ بله، ما پیش گفتم که چون در سطح مملکت به عرضه خدمات صحی زیاد ضرورت هستند، در یک سال ما تانستیم که تقریبا 70 و 80 مراکز صحی را ایجاد بکنیم، برایشان پلان جور بکنیم، پروسهش تکمیل بکنیم که چندینش کار شروع کرده و چندینش پس شروع میکنه. پیش گفتیم که باید در هر ولسوالی افغانی سرامیش یک مرکز صحی داشته باشه و در پلانش هست، در این کوشش هست. چون ما امکانات به حدی نداریم که در یک سال بتانیم به تمام وطن ما کلینیکا جور بکنیم، مراکز صحی جور بکنیم. فقط در این سال ما تانستیم 80 مراکز نو ایجاد بکنیم، شاید سال آینده دیگه جور بشه. مگم رضاکارای صحی ما در هر جای میره و در هر نقطه کشور میره، اونا اوجا با مردم منطقه و کلانای منطقه ترینینگ امور ابتدایی که باید چه رقمی امور ابتدایی، یک کس که مریض میشه، یک کس که تکر میکنه دیگه مشکلات برش ایجاد میشه، او رضاکارا در ساحه میباشه، اما کمکای عاجل برشان میرسه. مگر ما در کوشش هستیم که اس پروسه صحت دراز بکنیم، در جای مرکز جور بکنیم. سلامت باشین. میریم طرف سوال بعدی. سلام عرض حرمت، احمد جواد جرأت هستم. سوالم از آقای شرفزوی صاحب است. شما در جریان صحبت‌های خود اشاره داشتید اشخاصی که در سطح شهر دست به تکدی میزند، از سطح شهر جمع‌آوری کردیم و ماهانه 2000 افغانی ماهیت مالی میکنید. این پروسه تا چه زمان ادامه خواهد داشت و برنامه بعدیتان به این اشخاص چی است؟ تشکر. چون به این گدایگرا یک طرزالعمل جور شدگی است، در اون طرزالعمل از طریق کابینه که فیصله شده بود، 3 نهادی بودن که در او شریک بودن، وزارت داخله بودن، وزارت کار و امور اجتماعی بودن و سرامیش بودن. باز با اینا یک طرزالعمل جور شد. در او طرزالعمل کارای هر نهاد مشخص شدن. کارای افغانی سرامیش بودن که کمکشان میکنه و اونا را به دو تقسیم میکنم، مشمولین داخلی و مشمولین خارجی. مشمولین داخلی به این معنی که ما برش خانه میتم، جای میتم، دکترم برش میاریم، هر چی را برش مهیا میکنم. مشمول خارجی به این معنی که بدون از احاطه ما باشه، در شهر کابل زندگی میکنه، خانه داره، چی داره، مگر ما فقط کمکش میکنم، پول نقد میتم. حال پروسه مشمولین خارجی شروع شده، یعنی با معنیش که خانهش دیگه جای باشه ما کمکش میکنیم. این پروسه در مسئولیت ما فقط هم کمک کردنش است و اطفالشان، ما به اطفالشان زمینه درس فراهم میکنیم. این در این پروسه کار شروع شدگی است. این پروسه چون ما به هر نفر یک نفر از فامیلی گدایگره 2000 افغانی میتم، یعنی در یک خانه گدایگر 10 نفر میباشه، ما به او فامیلش 20000 افغانی میتم. این پروسه 2 ماه میشه که شروع شده. یک گدایگر که امرای ما ثبت شد و فامیلش ثبت شد، اینمی دائمی برشان بعد از ثبت شدن برشان میتیم. اکانت برش جور میشه، ماهانه به اکانتش پولش میره. تالی بیش از 2500 نفر ما ثبت کردیم، اکانت برش جور شده، بعضیشان هم اکانت خود جور میکنه، پیسه برش توزیع شدن شروع شدگی است. تالی 2500 نفر جمع شدگی است و چون 14000 نفر از شهر کابل جمع‌آوری شده و بسرا میاشتم تقریبا از 5000 زیاد معرفی شدگی است. این ما بعدا تثبیت میکنیم، بعد از معرفی کردن دولت که اونا به ما معرفی میکنه، ما هم یک تثبیتش میکنم که او واقعا مستحق است یا نیست. وقتی که ما هم تثبیتش کردیم او را ثبت میکنیم. تا حال 2500 نفر تثبیت کردیم، ثبت کردیم. این پروسه هم جریان است. سلامت باشین. و به عنوان سوال آخر. سلام عرض ادب خدمتتان شرف زوی صاحب. آیا کدام برنامه به کودکان بی‌بضاحت و کارگر که در سطح شهر کار میکنند چون فصل به طرف زمستان روان است دارین یا خیر بخاطر کمک پوشاکیشان؟ برنامه‌ای که ما مشخص به جور کرده باشیم نداریم، چون هر نهاد فعالیت‌های دارن و مسئولیت‌های دارن و وجایب کاری داره که مشخص به همون نهاد میباشه. ما نمیتونم کارای وزارت دفاع را بکنیم، وزارت دفاع نمیتونه کارای ما را بکنه. اما تو سرامیشتم کس یک محدوده کاری داره، اطفالی که در بین شهر میباشه و اوجا گدایگر مربوط ما میشه، بدون گدایگر که موتورشویی میکنه دیگه کارا میکنه، او
دیگه وزارت دیگه نهادی می باشه که اونا او را سیستمشان پیش میبره. اگر اونا در عموم مردمای در یک جایی که ما توزیع میکنیم در مردمای بیا که بی‌بضاعت می باشه و مجبور می باشه در او ثبت شه و ما بس کمکش میکنیم، مگم کمک یک دفعی که موجه کمک ما میره یا نقدی باشه یا خوراکی یا غیر خوراکی از امو مستحق میشه. کورودان د افغاني سره میاشتې ویاند او د اطلاعاتو رئیس ښاغلی عرفان الله شرفزوی له راتګ مو ډېره زیاته مننه. کورمودان درنو عزیزانو دا وه د مخامخ له ځوانانو سره خپرونه چې تاسو ته وړاندې شوه. تکرار یې د جمعې په ماښام 2 بجو هم مه هېروئ. تر بیا چې تاسو په چوپړ کې حاضرېږو په څښتن مو سپارم.